السلام علیکم، وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د نارینه‌وو نړیوال شلوریز جام چې سږکال ترسره کیدونکی دی وخت یې نه دی تغییر شوی. د نړیوال شلوریز جام د مسؤلینو په وینا چې د 2020 میلادي کال نړیوال شلوریز جام کوربه استرالیا دی چې په دغه هیواد کې به د اکتوبر له 13 تر نومبر 15 نیټې پورې ترسره کیږي. د نړیوال شلوریز جام لپاره جوړه شوې کمیټه وایي چې اوس موږ هر څه د پخواني پلان سره سم دي. که کومه پریکړه کیږي نو د کرکټ نړیوالې شورا او نورو غړو ترمنځ به په ګډه کیږي، خو اوس د کومې پریکړې لپاره ډیر وخت لرو. دوی همدارس زیاتوي چې اوس که هر څه وایو نو لا وخت مخکې به وي، ځکه دغه سیالیو ته لا وخت شته دی. کوم ځایي کسان په دې اړه کومه پریکړه نشي کولی او هره پریکړه چې کیږي هغه به ټولې ډلې په ګډه وي. د یادولو وړ ده چې د کرونا وایرس له امله چې ټوله نړۍ کې هر څه په ټپه ولاړ دي، دا ویره هم شته چې د 2020 میلادي کال نړیوال شلوریز جام هم ترسره نشي. تر دې مخکې ډېرې نړیوالې لوبې لغوه اعلان شوې دي چې په ټوکیو کې د 2020 میلادي کال اولمپکس لوبې هم پکې شامل دي. همدارس هند تجارتي لیگ هم تر دې مهاله پورې ځنډول شوی دی او د پاکستان سوپر لیگ وروستۍ سیالۍ هم ترسره نشوې. د کرکټ په برخه کې بیا د هند او سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلینډ او انګلستان او سریلانکا لوبډلې ترمنځ ترسره کیدونکي سیالۍ هم لغوه شوې. د کرونا وایرس چې تر دې مهاله پورې په ټوله نړۍ کې له 1.3 میلیونه څخه زیات کسان نیولي دي، لا هم په چټکۍ سره په پرمختګ کې روان دی. قدرمنو دوستانو، که غواړئ چې د سیمې او نړۍ له تازه احوالاتو څخه ځان خبر کړئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه چې تر دې مهاله را سره یاستئ.